د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو ای الناس اشد بلاء په خلکو کې هغه کم خلک دي چې په هغوی سختې ډېرې راځي دا ډېر قیمتي سوال دی په خلکو کې هغه خلک کم یو دي چې په هغوی سختې ډېرې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی الانبیا پیغمبرانو باندې سختې ډېرې راځي په پیغمبرانو امتحانونه ډېر راځي وجه دا ده چې الله د هغوی مقام ښه اوچتوي درجې ولا بلندوي اجرونه ولا ډېر ورکوي ثم الامثل فالامثل او بیا چې څوک څومره دې پیغمبرانو ته نږدې او بیا چې په هغوی پسې نږدې او په دې ترتیب باندې سختې راځي معنی دا شو چې څومره یو سړی د پیغمبرانو په نقش قدم مضبوط رواني دومره په هغه باندې تکلیفونه راځي امتحانونه به راځي د پیغمبرانو خو الله درجات بلندوي اوچتوي او شان اوچتوي تذکیره اوچتوي هر چې د هغوی نه علاوه دي نو الله د هغوی مقام هم اوچتوي او په دې سره ورته ګناهونه معاف کوي پیغمبرانو نه علاوه کوم مؤمنان چې په هغوی سختې راځي او دې باره کې ډېر حدیثونه مخکې تیر شو چې دې سره الله د هغوی ګناهونه معاف کوي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یبتل الرجل على حسب دینه په یو سړي باندې امتحان د هغه د دیندارۍ مطابق راځي په یو سړي باندې امتحان د هغه د دیندارۍ مطابق راځي فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه که چېرته دی په دې دیندارۍ کې ډېر سخي نو بیا یې امتحان هم سخي وإن كان في دينه رقة هون عليه او که چېرته د په دین کې نرمي او دینداري داسې مضبوطه نه وي نو بیا په ده باندې په سختۍ کې هم لږه نرمي کېږي او په امتحانونو کې نرمي مصیبتونو کې نرمي فما زال كذلك دغه د مؤمن حالي چې په ده باندې امتحانونه راځي حتى يمشي على الأرض ما له ذنب یو وخت به داسې راشي چې دی د ځمکې په دې مخ ګرځي او یو ګناه هم نه وي الله یې د امتحانونو سره داسې صفا ویې پړقوي هر قسمه ګناه ترې ورېږي دا حدیث امام ترمذي راوړی امام ابن ماجه او امام دارمي راوړی دې ځای کې دا حدیث دې دپاره راوړی مؤلف رحمه الله موږ پوه کوي په دې خبره باندې چې بیماري د باندې راشي تکلیف راشي نو په دې کې ګډوډ کېږه مه حوصله مه بېله څومره چې ته په دین کې مضبوط یې دومره به په تا باندې امتحانونه ډېر راځي ما مخکې هم دا خبره ذکر کړې چې اکثر د بې علمه خلک چې کمي عوام دوی نه تپوس کوي چې ولې په دې کافرانو او په دې بېدینو خلکو د امتحانونه نه او سختې نه او د دوی مزې چرچې ډېرې دي او موږ ګوره مسلمانان یو په الله ایمان راوړی قرآن منو پیغمبر منو هر څه منو په موږ امتحانونه دي غریبي ده بیماریانې دي سختې د هغې جواب دی حدیث کې دی ګوره چې یو سړي باندې امتحان د هغه د دیندارۍ مطابق راځي بیا په مسلمانانو کې دننه مو ګوره ټول یو شان نه دي په دوی کې چې کم سړی دیندارۍ دومره د امتحان سخي وجه دا ده د هغې یوه وجه دا ده چې الله د دې دینداره سړي مقام اوچتوي د الله ډېر خوښ دی یو حدیث به راشي وبورو انشاءالله یو څو حدیثه بعد چې ولې په دغه امتحانونه راځي هلته به یې ته ووایي هغې بیا بله وجه ده نو یو خو الله مقام اوچتوي دویم دا چې دا سړی ایمان مضبوط دی او د دیندارۍ دعوه کوي دعوه د څه کوي د دیندارۍ نو دا په امتحان دی چې د دیندارۍ یې پته ولګي یو سړی دعوه نه کوي دلیل پیش کولو ته ضرورت نشته خو چې څوک دعوه کوي دلیل به پیش کوي دلیل څه دی چې دی په دې امتحانونو کې صبر وکړي دی په دې امتحانونو کې صبر وکړي دی د الله نه ناامیده نه شي که دی بیمار دی که دی غریب دی که دی فقیر دی که دی هر څه دی د ده نه الله نه هېرېږي که ده باندې هر قسمه سخته راشي د ده دینداري نه کمیږي بلکې د ده دینداري ورځ تر ورځې زیاتېږي او کم سړی چې تشه دعوه کوي تشه دعوه
زه دیندار یم او زه داسې یم او زه دغه یم نو د ده سره بیا دلیل نه وي چې کله پې امتحان راشي او سخته پې راشي هغه دینداري هر څه ترې پاتې شي نو پوه شي چې دا سړی په خپله دعوه کې څه و دروغجن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون الله وی ولې د خلکو څه ګمان دی چې دوی به په خوله ووایي چې موږ ایمان راوړی دی او زه به پې ازمیښتونه نه راولمه زه به امتحانونه نه راولمه امتحان خو راځي دی دپاره همدغه ایتونو کې الله مخکې وایي چې پته ولګي چې رښتینی څوک دی او دروغجن څوک دی چې پته ولګي منافق څوک دی او مؤمن څوک دی که چېرته دا امتحانونه او دا مصیبتونه نه وی نو موږ ټول ګورې د ښه دیندارۍ دعوه کوو سم خیال دی ټول ګورې موږ ځان کم نه حسابوو هر یو ته چې تپوس وکړي وروي ځان څه درجه کې حسابوي خو پته بیا په دې امتحانونو کې ولګي پته بیا په سخته کې ولګي پته بیا په دین کې قربانۍ دپاره یعنې قرباني چې د دین دپاره کمه کوي په هغې کې پته ولګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو بعض منافقان ناست او دا خبرې یې کولې یاره ارمان چې د جهاد د ایتونه نازل شوې د جهاد اجازت میلاو شوې او د دې کافرانو دا سټونه مو ووایه صحابه کرام چې کوم مؤمنانو هغوی به مو ویروي څه ناشنا ایمان دی دوی ارمان د څه کوي ارمان د جهاد کوي ارمان دوی د دشمن سره د ملاقات کوي د الله د رضا دپاره څومره اوچت خلک دي الله سورة التوبه او سورة الاحزاب کې رب العالمین دې خبرو ته اشاره کړې ده حاصل دا خبرو دا دی الله وایي چې کله ایتونه زما نازل شو د جهاد په باره کې نو په دوی باندې داسې حالات رالو لکه د مرګ زنکدن چې پرې راشي دا خوارې سترګې اړولې راړولې او بیا د مجلس نه وتښتېدو او ان بیوتنا عوره یا رسول الله موږ به تللی وی جهاد له خو کورونه هم خالي دي او ښځې یوازې دي او پلار هم بوډا دی او مور چې د بوډۍ ده او زوی مې بیمار دی او مزدوري کومه او غریب یمه او فقیر یمه او دا خبرې شروع شوې چې شو ستاسو هغه ارمانونه چې تاسو کول چې د جهاد ایتونه نازل شوې دا د جهاد موقع ده راشئ که د دې سختو د لاسه خو پته ولګي الله په سورة العمران کې څه خوندوره خبره کړې ده د احد د غزا تذکره الله کړې ده چې هلته مؤمنانو باندې سخته راغله وتلك الایام نداولها بین الناس او الله وی د ورځې تاویږي راتاویږي او د جنګ مثال خو د بوقې ده کله یو طرف ته شي کله بل طرف ته شي وليعلم الله الذين آمنوا او چې الله راښکاره کړي په تاسو کې مؤمنان او په تاسو کې شهیدان وګرځئ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين او چې مؤمنان پاک شي د ګناهونو نه د لغزشونو نه د دې لپاره دا سختي راځي که دا سختي نه وي الله وایي او که دا جهاد نه وي تاسو به شهیدان شوي شهادت درجه نه میلاوي تاسو ته که دا سختي نه وي منافقان به تاسو نه جدا شوي عبدالله ابن ابی ابن سلول چې درېم حصه لښکر د غزو احد تلو کله چې روانو مؤمنانو د لارې نه راواپس کړو خو د دې سختو د لاسه پته ولګېده که که چېرته دا سختې پکې نه وي او پوس دین وي ولواګانې وي او مزې وي نو عبدالله بن ابی را واپس کېدو او پکې ناست نو داسې په دې مؤمنانو کې مشتي مسلمانانو کې کمزوري مسلمانان چې بس لوی خبرې به کوي غټې خبرې به کوي خو چې کله عین موقع راشي نو بیا به ویې یاره وایي چې الله سم الله کې که نه او ویې لګوي او بیا ول الله مال ورکړي الله اکبر او بیا دی وایي یاره وایي به قرضې ډېرې وي او بس مسلې ډېرې وي او دا ډېر ته خو ارمانونه کوه یاره چې بس دا بعضو دا ارمانونه کوو که نه هغه تېر شوي کال کله چې هغه جوماتونه بند رمضان کې وي ارمان چې جوماتونه کولاو به او تراویح به او تهجد به دې کال نه کولاو دې کال نه کولاو کوم ځای کې و هغه ارمانونه چې کول چغې وایلې دا
دا امتحان نه دی او دا سخته په دې کې د مؤمن داسې پته ولګي که نه او د رښتینې او د دروغجن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته به مؤمنان هم راتلو منافقان هم راتلو د منافقانو به څه پته لګېده چې دا منافقان دي منافقت خو زړه کې نو هغوی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا مشورې او خبرې او تپوسونه دا به یې ډېر کول تنګ کړی و او دا کم سړی چې د کار نه دی ګړلیږي ډېر د خبرې ډېرې کوي نو هغوی به داسې د مجلس کې پیغمبر ته نږدې ناست او جي داسې او جي دا او جي دغه او داسې تنګ کړی و عرش والا رب خو دې انسانانو په هر حال ښه پوهېږي او په هره خبره ښه پوهېږي هغه ایتونه نازل کړو يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ایمان والو واورئ د نن نه بعد چې څوک هم د پیغمبر سره خبره کوي ملاقات کوي تپوس دې کوي مخکې به صدقه ورکوي بیا به خبرې راځي څه ناشنا امتحان الله راوستي اوس اوس به پته ولګي چې دې کې څوک دي او څوک نه دي درې قسمه خلک وو بیا غریبانان مؤمنان د هغوی د زړونو یې والله خبر زړه به یې کېدو د پیغمبر مجلس ته خو هلته به څه ونه چې ورکې سترګو کې به اوښکې وي ژړل به او دویم هغه مؤمنان چې مالدار وو د هغو سره رسېدو صدقه به ورکړي را به شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب صدقه ورکړه او راغلی څنګه چې د آیت نازل شو علي بن ابي طالب صدقه ورکړه راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په یو ځای لس تپوسونه وکړو منافقان وایي موږ د سره راځو دا دي ګوره هغه چې مجلس کې ډېر ناست دي او ډېرې خبرې او غټې کیسې او موږ دا او موږ دغه پته یې ولګېد دا آیت الله ګورې لږ ساعت له یعنې امر کړی چې په دې عملو کې بیا منسوخ کړو په دې آیت باندې صرف علي بن ابي طالب رضی الله عنه عمل کړی په دې ټول امت کې هغه پیسې صدقې ورکړه او بیا راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا او بیا لږ ساعت بعد آیت منسوخ شو صرف الله راښکاره کول چې وګورئ هغه رښتیني وګورئ دروغجن وګورئ منافقان او وګورئ مؤمنان دا دي نو په سختو کې د ایمان پته لګي په سختو کې د کردار پته لګي په سختو کې د اصلیت پته لګي په سختو کې د اخلاقو پته لګي په سختو کې د خوی پته لګي په سختو کې د سړیتوب پته لګي په دې سختو کې د هر څه پته لګي کله چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په مخ کې یو کس صفت کوي ډېر ښه سړی دی پلانې وایي څه دی ډېر ښه سړی دی هغه ورته دومره صفتونه ولکې چې د ګاونډي پاتې شوی که هغه وایي نه وی سفر دې ورسره کړی دی په مسافرۍ کې ورسره یو ځای وي وی نه لین دین دې ورسره راغلی د مال وی نه نو بیا د صفت کې دا درې خبرې چې د چا سره راشي د اصلیت پته بیا لګي یو سړی چې د ګاونډي شي که نه ډېر وخت د پته لګي یو سړی تا سره ملاقات وکړي 15 منټو له 15 منټو هر سړی ښه سړی دی سم خیال دی خو چې د کلونو ګاونډي دي شي دې طرف ته د ده پته لګي چې دا کم څومره اوبو کې دی او چې په سفر د سره روان شي په لاره ځکه سفر کې سړی ستړی کېږي دا سړی تنګ شي نو سړی چې تنګ شي د خوی راښکاره کېږي نو پته به یې ولګي چې دی اوس څومره اوبو کوي چې دا خوی راښکاره شي یو نیم سړی به ډېر خوږ خوږ کېږي چې په سفر روان شي 100 کیلومیټر سفر به دې کړی نه به دی به خړتم روان شي او بس یاره کته اوبر او تاسو تپوس ونه کو تاسو ګاډی ونه درو هسې خبرې به جوړوي دا اوس د ده پته لګي طبیعت یې ګډوډ شوی او یو نیم سړی سفر کې د سړی په هر ځای کې دی که دی که دی بیمار شي که دی غوسه شي که زړی تنګ شي د ده خوی دروند دی دروند دی نو پته په څه کې لګي په سختو کې او ځکه دا فایدې ده که سفر ته په عربۍ کې سفر ولې وایي ځکه چې د سفر کې لغوي معنی عربۍ کې دا پرته راښکاره کول نو علما وایي سفر د سړو اخلاق راښکاره کوي سفر څه راښکاره کوي د سړو اخلاق یو سړی تا سره چیرې کې ملګری سهار ورسره ملاوېږي ماښام ډېر ښه سړی دی او بیا چې هغه دې سعودي عرب ته راشي یا بل ملک ته راشي او ته ورسره هلته یې ته ورته سم خوشحاله یاره دا هغه زموږ ملګری راغی دلته یې بیا پته لګي لږ صبر ورته وکړه
دلته به د پته ولګي چې د اوس څومره اوبه وکړي هلته کلي کې خو تا سره به چې د سکول کې یو پیر میلاوي شوی مدرسه کې به رسره میلاوېدو کرکټ به رسره کولې لوبې به یې کوو ته د هغې په بنیادي صفتونه مه کوه چې دی راشي او حالات لږ سخت شي بیا به یې پته ولګي چې دی څومره اوبه وکړي نو پته د مؤمن هغه په سختو کې لګي